او کو پدی رت ز قسم اخرم نو حانس پنیم چې الله بدی خامخا پاسی کو قسم پر رت اخرم نو حانس پنیم الله بدی پاسی زګ الله بخامخا تا پاسی هغه طریقه څه شي درونو هغه طریقه دا ده چې کله د ماسوتن منځو کې نو په وخت سملې موبایل لا بلګه چټي دقه وخت ورکړي بس د ماسوتن منځو کوم ضروری کارونه دی غو کا او راځه سمله په وخت سمله چې کله سملې کنه نو داسې شل بو کې چې دا چار قل خور له درځي کنه قل یا ایها الکافرین قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس کو دا چاله ورزي دو وای او کو دا نه درځي کنه نو تسبیحات فاطمه دا دی ما ته وګوره سبحان الله درې دیرش کارتا الحمدلله درې دیرش کارتا او الله اکبر سلور دیرش کارتا درځي کنه ټول له درځي کنه دا به وای او د دې سر نه راواله تر د دې خپو پورې پدې ټول پدې لاس پیدا سي چوب کې او پدې ټول بدن یې راکاږي نو یو خود دې ثواب ډیر زیات دی ابر تبیا بیان کم دویم نمبر په کې تاسو دانیتو کې چې دوه خدای پاک ما سار پاسوي نو ما تا ته وی زما د الله په ذات باندې قسمی ان شاء الله به سره دویم کړه چې تاب الله رب العالمین تاجد منزل د دې کلماتو د برکت الله خامخا پاسي او څنګه باندې پاسي دا بمرته وي چې څوک راضي به یو پرشتہ به راضي او تا بلقي او تا به پاسي زه بیګاله دا شریو کې کو چا اونو شو خو زم د دې حلیب آباد او د دې اتمازو د دې جمعات موتاسو ټول می پیژنې سبا راته وي استاد تا خو کوم وظیفه چې موږ ته کولې واغو غاله زه خو پانه سیدم تا به الله رب العالمین خامخا پاسي خو په دې ځل کې بدا خامخا دا قصد او د اراده راولي ان شاء الله د دې د برکت به الله تا پاسي وګورئ دا نور منځونه به سره کې اسنه چې نور منځونه نه کې او تهجد تصریف نه خطي دا به بیا نه قبلېږي ګورئ دا پنځه واله وخته مونځ ګورئ یو خبره یاد ساتئ د سهار د ماسپښین د مازدیګر د ماښام د ماسخوتن چې کوم فرایض دي فرضونه مونځونه دي کو یو کروڑ رکعاته نفل وکړي که نه د ماسپښین مونځ ته نه رسي ګورئ د مازدیګر د فرایض وګورئ خپل مقام دی نو فرایض به کې دی فرایضو سره به دا چل کې نو بیا دا څومره فضایل چې مې راته بیان کړل الله رب العالمین به دې مقام